مسجد حرام ته ننوځو چې د طواف طریقه په عملی ډول باندې ووینو. دا د مسجد حرام د باندې حصه ده، مخامخ د ساعت تعمیر دی او نور هوټلونه معلومیږي. تلبیه وایو: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. د حرم شریف د دغه دروازې د لارې مسجد حرم ته داخلیږو. دې دروازې ته باب ملک فهد ویل کیږي. دا د مسجد حرم دروازه ده. لومړی به راسته پښه او بیا به چپه پښه دننه کړو. د مسجد د داخلېدو دعا به ووایو: اللهم افتح لي ابواب رحمتك. بیا هم تلبیه وایو: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. مخامخ کعبه شریفه معلومه سوه. پر کعبه شریفه چې مو سترګې ولګېدې، نوره تلبیه بس کوو. الله اکبر وایو: الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دغه ځای د دعا د قبلېدو دی. په ډیر عجز باندې په دغه وخت کې ځان، هیواد او ټول مسلمه امت ته دعا کوو. ماشاء الله، څومره ښکلې کعبه ده، څومره ښکلې د الله بیته ده. هو، د انسان زړه خبرې ورسره کوي. ای د الله بیتې، ستا لیدل زموږ د زړونو ارمان وو. ته د رحمت مرکز یې، ته د سکون ځای یې. ستا په وړاندې زموږ زړونه نرمیږي او سترګې اوښکې تویوي. ولې نه؟ ولې نه؟ د الله د پیغمبر ارشاد دی چې الله تبارک وتعالی په انسانانو او پیرانانو کې د کم چا سره محبت ولري، د همدې کعبې دیدار ورباندې کوي. څومره ښه خبره ده. اوس نو لومړی کار طواف دی او طواف د حجر اسود څخه شروع کیږي. تر طواف شروع کېدو مخکې اوږه لڅول پکار دي. دې ته اغتباع ویل کیږي. دا په طواف کې د عمرې یا د حج سنت ده. په ټولو شوطو کې د طواف تر شروع کېدو مخکې به هم اوږه نه لڅوي او طواف چې خلاص شو بیرته به یې پټوي. نو رښتیا که تاسو اول ځل راغلي یاست، حجر اسود به نه در معلومیږي. دغه زرغون څراغ چې معلومیږي دا د حجر اسود د ځای نښانه ده. د دې دپاره یې دا زرغون څراغ ورکړی دی چې هر څوک مسجد حرم ته راننوځي، شاوخوا وګوري، هر ځای چې زرغون څراغ ولیدي هغه ځای ته ورځي، پوهیږي چې دغه د حجر اسود سره برابر دی، د هغه ځای څخه طواف شروع کیږي. ځکه طواف تر حجر اسود مخکې او وروسته نه شروع کیږي. اوس دغه ځای ته ورځو. دا زرغون څراغ دی، د حجر اسود پر برابر دی. دغه حجر اسود دی. اوس نو حجر اسود ته چې راورسېدو، د طواف نیت کوو، لاسونه پورته کوو او حجر اسود مچوو. دا چې ازدحام دی، نو د دې ځای څخه لا د احرام نیت کوو. ای الله، زه د عمرې د طواف اراده لرم، راته اسانه یې کړه او راڅخه قبول یې کړه. په زړه باندې که دغه مفهوم په زړه کې قصد کې هم کفایت کوي. تر نیت وروسته لاسونه په داسې ډول پورته کوو لکه د لمانځه د نیت دپاره چې یې پورته کوو. بیا وایو: بسم الله الله اکبر. حجر اسود د ازدحام په وجه نسو مسه کولی، صرف په لاس پورته کولو کفایت کوو او لاس مچوو. اوس طواف شروع سو. د طواف پر مهال کعبې ته مخ اوښتل جایز نه دي.
بلکې چپه طرف کعبې ته څیرمه ساتل لازمي دي. مخامخ به په ادب سره روان یې. په طواف کې تر تلاوت کولو ذکر کول بهتر دي، البته قرار به یې کوي. او په طواف کې بهترین ذکر دا دی: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. او دا خبره دې هم یادې، په لومړیو درو شوطو کې به رمل کوي، یعنی چابک چابک په کوچني کوچني قدمونه اخلي او اوږې به ښوروي. دا حکم یوازې د نارینهو لپاره دی، ښځې به په عادي رفتار ځي. او دا ژړ ځای چې معلومیږي دا مقام ابراهیم دی. په دغه ځای کې هغه ډبره پرته ده چې ابراهیم علیه السلام به د کعبې شریفې د جوړېدو پر مهال ورباندې درېدی. کعبه شریفه 4 کنجان لري، 4 کنجه ده. یو کنج خو نو هغه حجر اسود ډبره چې پکښې پرته ده، او موږ احرام ځینې راشروع، طواف ځینې راشروع کړی. دوهم کنج ته رکن عراقي ویل کیږي. اوس موږ دوهم کنج ته را رسېدلي یو، دغه کنج ته رکن عراقي ویل کیږي. او دا بیا حتم شریف دی، حجر اسماعیل هم ورته وایي. دا اصلا د کعبې شریفې برخه وه، خو وروسته بیا د جوړولو پر مهال د هغه اصلي ودانۍ څخه جلا پاتې سوې ده، او دا د رحمت ناوه ده. اوس دا یو دریم کنج ته را ورسېدو، خو پر کعبه شریفه را ګرځو. دا د کعبې شریفې دریم کنج دی. دغه کنج ته رکن شامي وایي. او دغسې مو رفتار جاري پسې ساتلی دی، روان یو. دا د 4م کنج ته را ورسېدو. د کعبې شریفې 4م کنج ته رکن یماني وایي. دا رکن یماني دی. رکن یماني هغه کنج دی چې ابراهیم علیه السلام د کعبې شریفې د جوړېدو پر مهال لومړی د دغه کنج بنیاد کښېښودی. په دې حساب نو دغه کنج د کعبې شریفې لومړی کنج بلل کیږي. د دغه ځای یعنی د رکن یماني او د حجر اسود په منځ کې اللهم ربنا ویل ښه دي. او رکن یماني دا هم په هر شوط کې په دواړو لاسونو یا راسته لاس مسه کول مستحب دي. په چپه لاس به یې نه مسه کوي او مچول یې نسته. که ازدحام وي سیده به تېرېږي، د لاس اشاره به نه ورته کوي. حجر اسود ته خو نو د لاس اشاره کوي، خو دا رکن یماني ته که ښه فارغه ځای و ورسه مسه یې که، که نه و در تېر سه. اوس تر دې دریم کنج هم تېر سو، بیرته هغه اول کنج چې موږ طواف ځین شروع کړی و هغه ته را ورسېدو. او اوس نو حجر اسود مچول پکار دی. دا چې ازدحام دی الله اکبر وایو، لاس ورته پورته کوو او هغه لاس مچوو. تر دې ځای یو شوط پوره سو. او دا د کعبې شریفې دروازه ده. د حجر اسود او د کعبې شریفې د دروازې په منځ کې دا ملتزم دی. دا هم د دعا د قبلېدو ځای دی. دغه اول شوط خو مخلاص کی. د دغه اول شوط په څیر به دوهم شوط، دریم شوط، 4م شوط، 5م شوط، 6م شوط او 9م شوط هم پوره کوو، عین په دغه شکل. 9م شوط چې مو پوره کړي، مخامخ مقام ابراهیمي دی، هغه ژړ ځای. 2 رکعاته واجب د دغه مقام ابراهیمي سره نږدې کوو. که ازدحام وو نو کلیري هر ځای ښه راته هوسا و فارغه ځای مو پیدا کړي، په هغه ځای کې کوو. بیا نو دغسې سیده لار صفا او مروه ته تللې ده. دلته پخوا د زمزم څاه و، نو اوس یې هغه بند کړی دی. د دې حجانو د ډیرښت او ازدحام په وجه باندې هر ځای د زمزم اوبه نلکۍ جوړې کړي، یا یې دا غټ ترموزان ایښي. د لارې په اوږدو کې چې اوبه را باندې پیښې سولې، د زمزم اوبه په ولاړه څښو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د زمزم اوبه یقینا مبارکې دي.
د خوراک ځای نیسي او د ناروغۍ شفا ده. اوس نو باید د صفا او مروه سعی وکړو. دا چې څنګه به د صفا او مروه سعی کوو، پر کومه لار به ورځو، څنګه به یې په اسانۍ سره پیدا کوو، هغه به په بل درس کې بیان او سره شریک کړو ان شاء الله.